السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو که چیرې ستاسو د واتساپ نمبر بند شوی وي، ستاسو د واتساپ نمبر بلاک شوی وي او ستاسو په هغه نمبر باندې د واتساپ اکاونټ نشئ جوړولی، نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته یوه ډېره خوندوره طریقه در وښیم چې د هغې طریقې په ذریعه سره به تاسې وکولی سئ چې د واتساپ بند نمبر بیرته انبند کړئ، د واتساپ بلاک نمبر بیرته انبلاک کړئ او بیرته په هغه نمبر باندې د واتساپ اکاونټ جوړ کړئ. او دوستانو دا کومه طریقه زه تاسو ته په دې ویډیو کې در ښیم، د دې طریقې په ذریعه سره به تاسې وکولی سئ چې د واتساپ بند نمبر بیرته په 24 ساعتو کې خلاص کړئ او بیرته په هغه نمبر باندې د واتساپ اکاونټ جوړ کړئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ یا ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې څخه فایده واخلي او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو اول به تاسو په خپل موبایل کې واتساپ خلاص کړئ. کله تاسو په خپل موبایل کې واتساپ خلاص کړئ لاندې په اګری اینډ کنټینیو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په اګری اینډ کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو هغه نمبر کې ولیکئ کوم نمبر سي بند شوی وي، بلاک شوی وي. دغه هم د بل چا نمبر دی، ماته په مسنجر کې میسج راولېږئ ما دا نمبر په واتساپ کې بند شوی ده، دا نمبر خو را خلاص کړه. نو دغه هم زه په هغې طریقې باندې ور خلاصوم. کله تاسو هغه نمبر کې ولیکئ لاندې په نیکسټ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ د ګورئ یور فون نمبر از بند فرام یوزینګ واتساپ کنټیکټ سپورټ فار هیلپ. نو اوس به اول تاسو له دې خط څخه سکرین شاټ واخلئ. نو زه راځم سکرین شاټ ځینې اخلم. ګور کله تاسو سکرین شاټ ځینې واخلئ لاندې سپورټ بټن ده، په سپورټ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په سپورټ بټن باندې کلیک وکړئ نو دلته به تاسو یو نوټ ورته ولیکئ. دغه به تاسو ورته ولیکئ ډیر چې مای پرسنل واتساپ نمبر هیز بین بند. لغه بعد به خپل د واتساپ نمبر ورته ولیکئ کوم چې بند شوی دی له کنټري کوډ سره، او بعد کې ورته ولیکئ I want to log in again on WhatsApp with this number because it's my main number. Please resolve this issue. Thank you. نو دغه نوټ بل تاسو ورته ولیکئ او دغه نوټ ګور تاسو د موبایل په سکرین باندې هم کتلی سئ. نو کله تاسو دغه نوټ ورته ولیکئ لغه بعد ګور بیا په دې کې دویم اپشن ده اډ سکرین شاټ. نو دلته به تاسو سکرین شاټ ور وښیاست او کوم سکرین شاټ تاسو مخته واخیستی هغه سکرین شاټ به دلته تاسو ور وښیاست. ګور کې چیرې تاسو ته دغه ایرر درکوي نو هېڅ مسله نه ده، دغه سکرین شاټ بیا موږ مخته ایډوو. نو لاندې ګور بیا نیکسټ بټن ده، په نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ بیا تاسو ته دغه اپشنان درکوي. نو ګور په دې کې اخري اپشن ده this does not answer my question. په دې بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په دې بټن باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به اتوماتیک نوی ایمیل خلاصي. ګور هغه نوټ دلته لیکل شوی ده. نو اوس راځو موږ هغه سکرین شاټ ایډوو. اول به دلته تاسو اوس هغه سکرین شاټ ایډ کړئ ځکه هلته موږ ته ایرر راکوي. نو پورته ګوره له موږ سره د اټیچمنټ اپشن ده، په دې اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. اول اپشن د اټیچ فایل، په دې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو دلته به تاسو هغه سکرین شاټ ور وښیاست. نو ګور ما سکرین شاټ ور وښیاست، په خپله کتلی سئ چې هغه سکرین شاټ اخر ته راغلی. نو سمپل به تاسو په سینډ بټن باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په سینډ بټن باندې کلیک وکړئ نو دغه ایمیل به اوس د واتساپ افیشل ته سینډ کړي او د واتساپ والا به تاسو ته په 24 غنټې کې په ایمیل باندې ریپلی درکړي او تاسو ته به وایي چې تاسو د واتساپ نمبر له دې وجې بند شوی و او په دونه ټیم کې به بیرته ستاسو د واتساپ نمبر خلاص وي او بیا بیرته تاسو په دې نمبر باندې د واتساپ اکاونټ جوړولی سئ. نو دوستان ما تقریبا 4 غنټې بعد د واتساپ ایمیل راغلی، د موږ نمبر یې خلاص کړو. زه راځم تاسو ته هغه ایمیل در ښکاره کوم. ګوره دغه ایمیل ده، دلته موږ لیکلي دي وایي هاي تھینکس فار یور میسج، وایي سلام ستاسو له میسج څخه مننه. لاندې ګوره لیکلي دي وایي تاسو د واتساپ د ټرمز اف سروسز وایلیشن کړی و، په دې وجې موږ ستاسو د واتساپ نمبر دربند کړی و. اوس بیرته وایي ستاسو د واتساپ نمبر خلاص، تاسو بیرته په دې نمبر باندې د واتساپ اکاونټ جوړولی سئ. لاندې ګوره لیکلي هم دي وایي ټو انشور ایکسس پلیز ریورفای یور نمبر وید اور افیشل واتساپ کلاینټ. نو زه راځم اوس ګوره واتساپ ته ځم او بیرته په هغه نمبر باندې د واتساپ اکاونټ جوړوم. نو ګوره ما بیرته هغه نمبر دلته کې لیکلي دي. اوس لاندې نیکسټ بټن ده، سمپل په نیکسټ بټن باندې ما کلیک وکړئ. نو ګوره دوستان تاسو کتلی سئ چې دا نمبر بیرته خلاص شوی ده. نو اوس به سمپل تاسو په اوکې بټن باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په اوکې بټن باندې کلیک وکړئ نو دغه نمبر ته به اوس یو کوډ ولاړ سي، هغه کوډ به دلته تاسو کې وایي او په دې نمبر باندې به بیرته د واتساپ اکاونټ جوړ سي. نو دوستانو د دې طریقې په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره د واتساپ بند نمبر په 24 ساعته کې بیرته خلاصولی سئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څخه فایده واخلي او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.